عزتمند ورونو د معاشرې په اصلاح کې نن زمونږ د خصوصي رپورټ د ذات پات باره کې دی. په دنیا کې ذات پات، قوم، قبیلې، نسب، خاندانونه دا صرف د پیژنګلو دپاره راوتي، خو زمونږ په معاشره کې ځینې خلک د نورو ذاتونو خلکو ته سپک ګوري. زمونږ د پښتنو چې اکثر چرته کې اختلافات راشي نو د ذات پات خبره پکې خامخا منځته راولو او په مختلفو نومونو باندې هغوی ته د ذاتونو پیغورونه ورکوو. حالانکې په دکه کسبګرو د قدرونو خاوندانو په خلکو کې داسې خلک شته چې د هغوی نه ډېر د پښتو کارونه شوي دي او داسې پښتانه هم شته چې د هغوی نه ډېر بې پښتو کارونه شوي دي. مطلب مې دا چې یو سړي له په وینه یا په ذات پات باندې پښتون کېدل نه وي پکار، بلکې هر سړي له په خپل فکر باندې پښتون کېدل پکار دي چې هغه سوچ او فکر پښتون وي، هغه به بې پښتو کارونه نه کوي او هغه صحیح پښتون دی که هغه د هر یو ذات سره تعلق ساتي. الله تعالی فرمایي الکاسب حبیب الله، یعنی کسبګر د الله تعالی دوست دی. نو انسان له څه پکار دي چې ټوکې او وشت ورپورې وکړي او سپکې ورپورې ووایي. ځینې پښتانه وروڼه د نورو ذاتونو خلکو ته سپک ګوري، وایي دا شاخیلان دي، دا ډمان دي، دا کولالان دي، دا لواران دي، دا میاګان دي او دا پښتانه دي وغیره وغیره. خو د نورو ذاتونو ته سپک کتل دا د هندوانو رسم و رواج دی. مسلمان که د هر ذات سره تعلق ساتي په جومات کې ټول په یو صف کې برابر ولاړ وي، د چا د کسب یا د ذات په وجه هغوی ته سپک کتل نه دي پکار. ملګرو که زما په خبرو نه یې پوه شوي نو د قرآن مجید د آیاتونو ته لږ غوږ شئ. په قرآن مجید شپږیشتمه سپاره سورت حاجرات آیات نمبر 11 کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے مؤمنانو ټوکې دې نه کوي یو قوم د بل قوم پسې، عسى ان یکونوا خیرا منهم، نږدې ده چې وي به هغوی غوره د دینا. بل ځای په سورت حاجرات آیات نمبر 13 کې الله تعالی فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، اے خلکو یقینا مونږه پیدا کړی دي تاسو لره د یو نارینه او یو زنانه نه، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، او ګرځولې مو دي تاسو لره خاندانونه او قبیلې د پاره د دې چې تاسو یو بل پیژنئ، د پاره د تعارف. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، او یقینا ډېر عزتمن ستاسو نه په نزد د الله هغه څوک دي چې ډېر تقوادار دی. بل ځای کې په حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دي ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، یقینا الله تعالی ستاسو شکلونو او مالونو ته نه ګوري لیکن ستاسو عملونو او زړونو ته ګوري. عزتمن ورونو د دې راپورټ مقصد مې صرف دا دی چې د یو انسان په بل انسان باندې برتري په ذات پات کې نه، په خاندانونو کې نه، بلکې په ښه اعمالو باندې ده. دا څوک چې بل ته د ذات پیغور ورکوي دی په خپله ډېر سپک وي. د دې سپکوالي نه ځان وساتئ، د یو بل قدر وکړئ، یو بل سره مینه وکړئ. وایي دنیا دولت ذات پات پیسه شهرت ورته لاسه دي، خو د مینې په قیمت چې به پوهېږي خلک څنګه، دا عمر خو زمونږ د محبت د پاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه.